سلام وخت مو په خیر ستړي مشه د افغانستان په اړه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. بهرنیو چارو وزارت وایي چې سپین بولدک چمن لاره نن سهار 9 بجې د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. دغه لار د افغان او پاکستاني ځواکونو تر یوې نښتې وروسته تړل شوې وه. بل خوا هم د چمن او سپین بولدک اوسیدونکي وایي چې پاکستاني حکومت دی پر دغه لار پر تګ راتګ وضع کړي محدودیتونه بیرته واخلي او که دا کار ونه کړي نو ولسونه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. ایران وایي په توکو بار سلګونه لري افغانستان ته د تګ لپاره په تمه دي. ایران وایي تر 2600 پورې پر سوداګریزو توکو بار لري افغانستان ته د ننوتو په تمه ولاړې دي. په ایران کې د دروغان سرحدي بندر چارواکي ویلي چې دوی هر ورځ 100 لریو ته افغانستان ته د ننوتو اجازه ورکوي ځکه د افغانستان په ګمرکونو کې د لریو د څارلو ګمرکي مراحلو د طی کولو ظرفیت کم دی چې له همدې امله سلګونه لرۍ په ایران کې ولاړې دي. ایراني چارواکي وایي دم ګړۍ 2600 په توکو بار لرۍ د ایران په دوغوران مرزي سیمه کې ولاړې دي او باید افغانستان ته دننه شي. ټرمپ وایي افغانستان کې د سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. ټرمپ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. ټرمپ له یوې امریکایي رسنۍ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي امریکا د سرتیرو کمولو ته ژمنه ده چې په لومړي سر کې به د سرتیرو شمیر 8000 او وروسته بیا 4000 ته راښکته کړي.